او د روس پر سپورټ باندې ډاکټر نجیب زنداني کړو. سیاست ځان لسیز د تاسو په بیسیک شیزونو باندې کنفیوز یې. خپل هغه امریکای ته شهباز شریف ټرمپ ته سلوټونه کوي ورته ستانه د لوی لیډر مالي دل نه دی او تا باندې جمهوریت روان کو او تا جهادونه کول نه ته چې په خپل وطن کې جهادونه کې وطن باندې برباديږي نه. افغانستان شل کال چې د کم تعمیر پکې شوی دی دا ټول له امریکا وکړو. ته دم پته نشي چې امریکا ستا په حق کې وکستا خلاف و چې کله ستا خلاف و چې کله روس ستا په حق کې او امریکا ستا خلاف و چې کله امریکا ستا په حق کې شو دا ټول ډلې پنجابي او روس او دا ټول چینو د دې خلکو د استخباراتي ډلې د غول چې امریکا اوس غلي ستا وطن کې جهادونه کول. وطن کې پښتنو خلکو په ځان باندې څوک طالب په زور راوړي څوک لیونی ځان ته طالب ګوري چې خلک وځني د افغانستان نه خلک لیونی نو ته د سیاست په پاور په سیاست باندې ځان پوهه کا چې دا کیسه د کم ځای نه راغلي د کنټرول کیږي د کم ځای نه ستاسو د طالبان جوړي د پښتنو خلک په خپل طالبانو دل کړو په سواد کې دل کړو په وزیرستان کې دل کړو افغانستان طالبان کې دي نو هغه افغانان دل کړو دا او یا زره ملي اردو ولا او د پولیس ولا چا وجل طالبان ورلونه وجل دي له وسله استخباراتي سپورټ چا ورکو چا پټ کړو په کوم ځای کې تربیه کېدل چا ول لټریچر چاپ کو چا ول اخبارونه چاپ کول په دې بیسیک شیزونو ځان پوهه کا دا به پوه شي ستاسو پښتون خلک نه نفرت شي جواب نه راکړي ما ته جواب نه راکړي خالد تسپل دوی استاد په دغه فرق باندې دغه هغه باندې کنه نه پوهیږي چې کومه منافق مو خبره تفرید چې موږ یو سوال وکړو منافق اعلی دي غرقل دا بروډه سره الکه بلال څه شي بلال پرې چې دی خبره پښتنه وکيو ک بلال خبره دی وکړه مؤمن مسلمان خبر دی وکړه مؤمن مسلمان خبر دی وکړه وګ ما خبره جواب دی دای راکې زده ته ما چې د افغانستان کې خالی ملي اردو مسلمان نو افغانستان ټول مسلمان وو او دغه امریکا راغلی و د افغانستان بمباراو ګلخانه د تا په منځ کې د امریکایان را تیرېدل پنجابیان یې ور ایسته کې دغه تندر وویل ګلخانه تا یو ورځ یوري احتجاج وکړو یو ورځ دې وویل چې دا ولې ها ګلخانه صحیح ده استاد دا خبره جواب ورکوم دا غي وجه دا خبره استاد ما د څه کوله کنه چې دغه د موږ د خلکو نه دی ګوره دغه اخلاقیات دي دغه تربیه ده دې کسر نشته ګوره کله چې موږ دا لیول لیکم دا چې موږ به سوا دی ولسته کپلر کې کپبر کې کدي ارسه وي موږ باغ اګنور کو ځکه چې موږ د دې اخلاقیات کې موږ په ټیک ټاک خبره نه کوله یا په سوشل میډیا تراتلونه په دې خبره خو موږ کلیر یو کنه دا چې موږ ولسته دی په بازو وخت کنزل کی بازو وخت به موږ خپل خبره کو دا خبره بالکل دلیل دی دا یو سترونګ ارګومنت دی چې په افغانستان ته کلن ملي اردو د ناتو تلا او دا ټول د امریکا سپورټ کو د پښتونخوا خلکو په هغه ناتو ولې نه ودروله یا د غیر باندې سپورټ ولې نه ودرو دا غي دلیل دی چې موږ په افغانستان کې امریکا د پښتونخوا خلکو سپورټ کوله په افغانستان کې جمهوریت تاسو سپورټ کو کنه افغانانو سپورټ کو موږ چې افغانستان کې امریکا د جمهوریت نظام مضبوط کی دا استخباراتي خلک د القاعده د تنظیمونو د لری کی نو موږ په دې بنیاد باندې دا سپورټ کو چې اشرف غنی مضبوط شي ملي اردو مضبوط شي دا ملي اردو له تعالی چا جوړه کړی و نو کته ته د امریکا وباسه خوستا ملي اردو درې لکه ملي اردو چې د امریکای سپورټ کوله د اشرف غنی د جمهوریت د لټول امریکا سپورټ کو همدغه دغه خلاف راشم چې لار ورته بند کم چې افغانستان ته امریکای د سپورټ لرنه شي چې کابل سقوط شي دا خو د افغانستان خلاف وو او بخیام ته په دې خبره باندې نه پوهیږي ته اوس دغه سیاست باندې نه پوهیږي چې موږ ستاسو سره جمهوریت سره ولاړو که ستاسو خلاف دا یو خبره پرې چې زه وکم بلال یو دقیقه همدرد صاحب ګوره تاسې د افغانستان اشغالګرو سره کومک کوه یعنی تاسې امریکې سره کومک کوه چې امریکا د موږ امریکې ته اشغالګر وایي بالکل په زور د اشرف غنی ورته اشغالګر وایي بالکل مغه ورته اشغالګر وایي په زور تاسو ورته بیا جګړه ولې نه کولې بیا تاسو جمهوریت ګوره په زور راغلی و د موږ وطن نیولای خود موږ په راغلی تاسو سره سره اګریمنت کړو کنه دا بون تاسو دا بون اګریمنت څه شو تاسو امریکای سره ناتو سره باقاعده توګه اګریمنت کړو چې راشي په افغانستان کې موږ له سپورټ راکې چې دا وطن موږ له تاسو په خپل جمهوریت باندې هم نه پوهیږئ تاسو امریکای ته مشغل کروای
بیا مو جمهوریت سره سپورټ کوو، بیا خو به مو جمهوریت نه سپورټ طالب سره شي. بالکل په زور راغلی زور راغلی هغه په زور راغلی خو په زور چې هغه راته تاسو ورسره اګریمنټ کړو کنه. همدرد صاحب یو دقیقه بخښنه غواړم. امریکا د بند توافق په اساس باندې هلته چې دی دا راغلی و په افغانستان کې یو ولسواک نظام چې دی هغه حمایه کوو. لکه دا اوس چې طالب هلته ځي ورله د پروني روسانو دپاره یا کمونستان چې روسانو څنګه دا کول، نن طالب اوس ورځي ورسره د روسانو سره هلته کښېني. دا بله ورځنی کمونیست او د اوسني طالب ترمنځ فرق څه شی دی؟ دا د یو او بل همدرد صاحب په دې باندې رڼا واچوې. بل تا د ملولي په ارتباط باندې چې د ترهګرو په ملولي او دا ګوره زموږ د ریسپیکټ نه دی، ملولي باندې به موږ بل بله بسونه کړي. بل دا د محمود خان تجزیه او دا زه به دا خبره وکړم همدرد صاحب. بله موضوعات ساري صاحب یو خبره کلیر کړو که نه، زه به دا اخرنۍ خبره وکړم، زه به دا اخرنۍ لنډه شو بیا تاسو خپل نظر ورکړئ. بله د لوی افغانستان د ژغورنې په حساب باندې یا د موجوده افغانستان کې د ستونزو د ختمولو دپاره د منظور جوا خبره هیڅ کله زمانه یېرېږي چې یو پوښتنه ترې چا وکړله، یو ژورنالست یې وکړله، هغه والا په جواب کې ویلي چې تاسو لږ موږ ته وخت راکئ، موږ لږ پرېږدئ او حوصله وکئ چې موږ په موجوده محکومه یا مستعمره پښتونخوا کې حالات کنټرول کو. مطلب دا دی چې پنجاب نه خپلواکي موږ واخلو، پنجاب د دې ځینه وشړو، په افغانستان کې په اتوماتیک شکل چې د حالات هلته په بر وته په خپله د حالات سمیږي، ځکه د افغانستان ستونزه د ستونزې جړله چې دی د دې ځینه ده. دا د منظور خبره ده، دا به هېڅ کله زما یې رانشي. مننه همدرد صاحب، تاسو خپل دغه ته خبرو ته دوام ورکړئ. د پښتونخوا ستونزه هم د پاکستان نه ده، د افغانستان ستونزه هم د پاکستان نه ده. په ستونزه موږ متفق یو، خو که چې دلته کې یو افغان موټور ماته دا وایي چې امریکا راغلی وه، تا امریکا ولې نه سټاپ کوله؟ امریکا خو دلته د ترهګرۍ خلاف د 9/11 نه پس راغلی وه، هماغه خلکو خلاف چې امریکا راوستي. امریکا دغه مجاهدین ګروپونه د اسامه دي دا ټول راوستي چې کله امریکای خلاف استعمال شو د افغانستان خاوره استعمال کړه، امریکا راله افغانانو ته حکومت ورکړه، افغانانو ورسره اګریمنټ کړو. اوس هغه زورور په زور رالو یا په اګریمنټ باندې رالو، خو په افغانستان کې جمهوریت امریکا سپورټ کو چې افغانستان خپلواک شي. ملي اردو یې ولا جوړه کړه، ادارې ورته جوړې کړې، ډالر یې ورته راوړې، وسلې ورته ورکړه، ټانکونه یې ورته ورکړو. د پاکستان په تا باندې د F-16 بمبار چې کی د پاکستان د F-16 چا ورکړي؟ امریکا ورته ورکړي دي. خو ته لیونی وې، تا ته وې ته جهادونه کوو د امریکای خلاف، په خپل ټرمپ ته ګډېږي. خو سیاست دی. اوس روس سره چې کله ته ودرېدې تا ته وې جهاد پې وکړه، دغه چڼې لګېده د روس خلاف جهادونه کوو. نن چڼې تللي روس سره دغه کېږي. ریاستونه دا حق لري، طالبان دا حق لري چې هغه هند سره، روس سره، امریکای سره، هر چا سره وکړي چې افغانستان مضبوط کړي. خو دا خو یو استخباراتي ډله ده، دا خو یو غیر مشروع ډله ده. که دوی د افغانانو نه مشروعیت اخیستی و، دوی بیا که د روس نه مرسته اخیسته، موږ ورته نران شي مرسته ترې واخلې. که د امریکې نه مرسته اخیسته او ځان یې برابرو، مرسته ترې واخله. دنیا کې خلک پنجابي د امریکې نه مرسته نه لي، پنجابي د روس نه مرسته نه لي. نو ته دا خو سیاست دی د دنیا. ته به ځان زو برابرې دنیا ته، او ته به د هر چا خلاف ودرېږي او خپل کام ملت به برابرې. زموږ طالب سره په دې اختلاف نشته چې طالب روس ته تللی دی یا طالب امریکې ته. موږ طالب ته دا وایو چې ته پنجابي استعمال کړی، د تا ته وایي چې د امریکې خلاف جهاد وکړه، په خپل هغه امریکې ته شهباز شریف ټرمپ ته سلوټونه کوي، ورته ستا نو د لوی لیډر ما لیدلی نه دی، او تا باندې جمهوریت ړنګ کړو او تا جهادونه کړو. نه ته چې په خپل وطن کې جهادونه کوې، وطن به دې بربادېږي نه. اوس یو سړی ماته دا وي چې تا امریکا ولې سټاپ کوله؟ د زر داسې افلاطون زورور ښکاري چې ما به امریکا سټاپ کوله. امریکا خو راوستې چې کوم چې امریکا راله، افغانانو امریکې سره ستا د امریکا کې په جمهوریت کې څومره جرنیلانو، څومره حاکمانو، د ټول سیلري معاش ورته چې کوم دی امریکا ورکړو. ستا افغانستان 20 کال چې د کوم تعمیر پکې شوی دی دا ټول له امریکا وکړو. تا ته دم پته نشي چې امریکا ستا په حق کې وه که ستا خلاف وه. چې کله ستا خلاف وه، چې کله روس ستا په حق کې او امریکا ستا خلاف وه، چې کله امریکا ستا په حق کې شوه، دا ټولې ډلې پنجابي او روس او دا ټول چینو د دې خلکو د استخباراتي ډلې د ګول چې امریکا اوس غلي ستا وطن کې جهادونه کول، وطن کې تر نن ورځې پورې جنګ دی. نن چې طالب هغه پنجابي راوسته، جنرال پیج ورسره چیس کړو، لړو حکومت کې راوسته، بیا په بمبار شروع کړ، په 12 ځلې کابل وشتو، اچانه په منډه منډه روس کې کېناستو او د روس پر سپورټ باندې ډاکټر نجیب زنداني کړو. سیاست ځان له سیس د تاسو په بیسیک شیزونو باندې کنفیوز یې. سیاسي محترمه یو سوال لرم.
په نړۍ کې دا اصول نه خیر د افغانستان به ته ویم د افغانستان باچایي داسې دی یوه د ملي بس چوکۍ ده یو ورخېږي بل ته کته کېږي دا سپک جن دي دا به خدای ورکړي خپله به غرونو له لاړ شي که څوک پنجابي او پنجاب له به لاړ شي که هندي و هند له به لاړ شي دا به ورک شي ځکه افغانستان کې دومره نظام نه پاتې کېږي تاسې دا کلي پښتونخوا والا به اخر څه کوئ تاسو به همدغسې وایئ یو به وایي 50 به ورته نور سینې نیسئ چې موږ هم لګئ یو خبره ده موږ به څه کوو د هغې جواب وایو تا ته د دې جواب درکړو بس تا خبره واغسته کړه یعنې افغانستان خو به بیا هم څه حل راوځي اوس تا په جواب وایو نه ما خو سوال نه دی پوره کړی دی به فلسفې بیانوي او تا جواب یې واخیستو